بل په دې کې پرسپیکټیو کرافت بیا څه ډول کار کوي په دې عکس باندې ته اپلای کوم که غواړې مثلا یو عکس کې ته لکه مثلا موږ چې له بېلابېلو ساحو انتخابوس خو دا کرافت څلور ځله انتخابوي په سیده شکل باندې که نه که ته غواړې مثلا دا لیک داسې په دې ساحه باندې غواړم انتخاب کړم دا په دې ساحه انتخاب کړم هغه ځلې تا په واک کې دي دا معنی صحیح دا دې جوړ کړو په دې باندې وکړې که عکس په دې شکل جوړ سي صحیح پرسپیکټیو کرافت هغه کار کوي بل سلایس د سلایس موږ تاسو ته هېڅ مهم نه ده مخ کله کار مخامخ نه ده ورسره شوی خو بیا هم په هر حال وبیایو که غواړې یو عکس په څو ټوټو باندې سوي کړي دغه به یو ټوټه عکس سي مثلا دغه بوک به بله ټوټه عکس سي صحیح مثلا کور به بله ټوټه عکس سي دلته اوس خبره څه شی ده اوس خبره دلته دا ده دلته نارمل انتخاب ده نارمل که انتخاب کې بیا سلایسونه د تا په خوښه باندې کېږي صحیح مثلا سلایس دې جوړ کړو که نه بیا رالی بل سلایس دې جوړ کړو که غټې جوړوي وړې جوړوي هر څومره جوړوي ستا په واک کې که غواړې مثلا فکسډ اسپیکټ ریشیو د فکر کوم که نه یو په یو کې ده مثلا که یو غټې ده یو د سورم غټېږي که اوږدوالی یو غټې ده باید په دقیقه اندازه دغومره نور هم ورسره غټ شي یو ټاکلې اندازه ورکول سي او فکسډ سایز بیا دا معنا سي دقیق ورکول کېږي څلور شپېته پکسله کې د تاسې یوازې کلیک کې نور مثلا په یوه شکل باندې څلور شپېته پکسله کې نه غټ نه وړ تا ته سلایس جوړېږي اوس سلایس څه شی د څه لپاره ده وروسته بیا هم یو خبرې ته پرې راځم خو مخکې له دې سلایس سوي کو یا مثلا کار یې تېر واخلو یا یې د کار ځای وښیو سلایس سلیکټ ټول ده په سلایس کې که غواړې تغیر راولي اوس دغه سلایس ته ما جوړ کړی ده زه غواړم په دغه کې تغیر راولم دا ساحه مثلا دومره غټوم دا سلایس غټېږي د سلایس تغیر لپاره ده که غواړې یو سلایس بله مخکې کې شاته کې د دغو لپاره پرموټ د منه یو ډول پرمختګ پکې راځي که نه لویوالی وړکیوالی په ټوټو ویشلی سي او البته ډیوایډ بیا په ټوټو باندې ویشلی سي ته یو سلایس که تا زه کار کوم مثلا هوریزنټل یې غواړې که ورټیکل یې غواړې که هوریزنټل یې غواړې مثلا یو مثلا زه به دلته دوه ورته ولیکم وګوره دغه سلایس یې ماته په دوه ټوټو باندې وشي پروموټ هم دغسې یو څو سلایسونه سره یو ځای کوي که نه په دې شکل سره اوس خبره دلته سلایس ته راغله ستا د څه لپاره سو دغه هره ټوټه چې ده هر چېرې چې ته کاتو نقطه راغلی ده هماغه په یو جلا عکس کې سیو کېږي اوس که دلته ایکسپورټ ته راسئ او په کلیک کې سیو فور ویب په کلیک کې بیا به راسئ دلته کیسه مثلا سیو کولو ته زه به سیو باندې مثلا ډیسکټاپ ورته انتخاب کړم ډیسکټاپ ما ورته انتخاب کړو اوس په دلته ډیسکټاپ باندې یو مشخص فولډر جوړ شوی ایمیج په نامه باندې وګوره هر عکسونه چې ما هغه سلایسونو کې جوړ کړي وو لکه دغه دا یو سلایس د یو عکس دا بل ده دا بل ده دا بل ده خو دلته تکاتور ته راغلی له دې ساحې تر دې ساحې راغلی دغه یې یو عکس جوړ کړی دلته راغلی دا یې یو عکس جوړ کړی داسې راغلی دا یې یو عکس جوړ کړی په دې شکل نور که مثلا تاسو ته کله په کار کې په دې شکل سره کولی سئ یو عکس په څو ټوټې وویشي خو مثلا دا یو کار و پریم ټول ده پریم ټول د شیپ غوندې کار کې موږ شیپونو دلته ورځو بیا بیخي ډېر کار نه پکې کولی سو خو دلته یو وړکی کار شته زه به دغه عکس بېرته پخواني حالت ته بوځم مثلا دلته دوه اپشنه تا درکوي یو څلور ځلی ده یو مثلا دایروي ده څلور ځلی دلته زه دغسې یو شی جوړوم که غواړم چې په دې کې عکس پیسټ بیا د دې لپاره په کار کېږي اوس مثلا زه به دغه عکس راوړم ورته دغه عکس به زه څه وراوړم اول به یې کولف خلاصوم بیا به یې په موف باندې رانیسم او دې صفحې ته بیا راوړم په دې صفحې چې مې راوړ اوس وګوره د عکس که ورته غټ کې وګوره په دې شیف کې یو رقم جای سو په دې شکل سره که نه که مثلا دغه شیفت ته اخیستی په دایروي شکل باندې په دایروي شکل شیفت اخیستې که شیفت ونیسئ دقیق به یو که شیفت نه ونیسئ کولی سئ دغسې نه دقیقه ونیسئ شیفت به ونیسم څه دقیقه دایره جوړه سي په دې شکل سره اوس که مثلا یو عکس بیا راواخلې زه به دغه عکس راواخلم د چې به م کولف خلاص کړم په موب باندې بیا راوړم او بیا به یې دلته بیا ور وګوره دا په دې شکل باندې پکې جای سو د شیپونو غوندې یو ډول کار کوي بل خبره د آی ډراپر بیا د رنګونو د اخیستلو لپاره ده کله کله موږ ته په شیپ کې یا مثلا په یو ځای کې رنګ په کار کېږي چې کوم رنګ واخلو اوس ما ته مثلا رنګ په کار کېږي دغه رنګ که زه بیا ورې په شیپ کې دغه رنګ پیدا کوم دا بل ستونزمن یا کېدای سي دقیق نه وي زه آی ډراپر اخلم په ده باندې کلیک ورته کړم دلته رنګ راته مشخصېږي مثلا دا رنګ ته بیا زه په یو شیپ کې استفاده تر کولی سم په دې شکل